د نورستان ښکلې درې چې نندارچیان یې لیدو ته هڅېږي. د افغانستان ختیځ ولایت نورستان ډېرې سمسورې او ښکلې درې لري. که څه هم نورستان ته د ځایي سیلانیانو تګ ډېر سوی، خو ډېر خلک د ناامنۍ له امله لا هم دغه ولایت ته د ورتګ لپاره زړه نه ښه کوي. اوس یې هڅې همدې ته دي چې دې ولایت ته د خلکو ورتلو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. ډېری ځوانان د سیمې طبیعت او ناستو پاستو لپاره دغه کلیوالي ښار ته ورځي. د نورستان مرستیال والي وایي ډاډه یو چې راتلونکي 3 کلونو کې به دا ولایت د یو مصرفتي ولایت څخه وځي او عایداتي ولایت ته به داخلیږي. هغه زیاته کړه چې نورستان ولایت د سیلانیانو په برخه کې عواید چې ورځ تیریږي اضافه کیږي، خو د عوایدو په اړه یې ټاکلی هدف ونه وایه. په دې بخش کې مطمئن یو، ډاډه یو چې راتلونکي 3 کالو انشاءالله نورستان ولایت یو مصرفتي ولایت نه وځي او عایداتي ولایت ته داخلیږي. نو د نورستان ولایت د سیلانیانو په بخش کې عواید ورځ تیریږي انشاءالله اضافه کیږي او موږ دا ارقام تاسو ته دقیق نشو ورکولی چې څومره عواید به اضافه شي. بل لور ته د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلین بیا وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په دې ولایت کې خصوصي پانګونه ډیره کمه او په نشت باندې حساب وه. یاد مسؤلین وایي دا چې نورستان اوس د افغانستان په ملي پارک ونومول سو، نو زموږ هیلې هم ورته زیاتې سوې او په دې سره خصوصي سکتور وده کوي او خلک دلته راځي او سرمایه گذاري کوي. دا به د عایدو د اضافه والي باعث وګرځي. په تیرو 20 کلونو کې د خصوصي سکتور پانګه اچونه په نورستان کې ډېره کمه او حتی په نشت باندې حساب دا چې اوس نورستان د ملي پارک په نوم باندې ونیول شو. د دې سره زموږ هیلې په مجموع کې اضافه شوي، د دې سره خصوصي سکتور وده کوي، خلک دلته راځي سرمایه ګذاري کوي او د دولت د عایداتو لوړوالي باعث بشي. بل لور ته بیا د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې عمومي سړکونه یې پاخه نه دي او ولسونه ډیر ورسره په ستونزه کې دي. هغوی له دولته غواړي چې یاد سړکونه ژر پاخه او په اساسي ډول ورغوي، تر څو لا هم یاد ولایت ته سیلانیان زړه ښه کړي او په شوق دې ولایت ته راسي. خو مشکل د یو لارې سړک کچه دی، خراب دی، پوخ نه ده، اسپتالونه نشته دی، مجهز اسپتالونه نشته دی. چکر ته چې خلک راځي داسې هوټلې نشته دی چې یو شپه پکې سړی وکړي او دمه پکې وکړي. نو بس همداسې یو ځای ته لاړ شي هلته کښېني، همغه دی هوټل هم دی، هر څه دي، هوټل نشته دلته. د یادونې وړ ده چې نورستان ولایت د ښکلې سیمو ترڅنګ ځنګلونه هم لري چې بېلابېل حیوانات پکې موجود دي، خو ځایي خلک یې د یادو حیواناتو په ښکار بوخت دي.